ځکه زه تاسو ته دلته یو نصیحت ذکر کوم ډېر فایدهمند د هوښیارانو نه نقل شوی نصیحت د پخوانو علماو نه وایي د یو څو خبرو نه ځان لرې ساته جسم به دې دمه شي زړه به دې مطمئني او عزت به دې وساتلی شي او دا موږ ټول غواړو موږ غواړو چې زموږ جسم دمی زړه زموږ په سکون شي او زموږ عزت وساتلی شي موږ بې عزته نه شو چېرته دا اوس واوره دا په سرو زرو د سرو زرو په اوبو د لیکلو خبرې دي اولنۍ څه چې تېر شوي دي هغه تېر شوي دي هغې پسې غمونه مه کوه دا ډېر اوچت نصیحت دی دنیا په باب کې څه چې تېر شوي دي هغه تېر شوي دي هغې پسې سوچونه مه کوه دې سوچ کې نقصان څه دی دا ستا طبیعت هم خرابوي بدن دل هم خرابوي بیماریانې درته هم لګېدی شي او وخت خپل خراب کړو یاره کال ته داسې شوی او کال ته دا شوی او که ما داسې ویلی وی او که ما په نصیب کې لیکلی شوی و اوس دې مخکې تېر شه دویم او د هغه غم سوچ او فکر لا مه کوه چې لا تر اوسه راغلی نه دی دا څومره قیمتي خبره د هغه غم سوچ او فکر مه کوه چې لا تر اوسه راغلی نه دی څومره سادهتوب دی او څومره کم عقلتوب دی چې لا یوه حادثه راغلې نه ده او موږ یې په غم کې پراته یو لکه څه چل دی ته را دومره خفه که بالفرض زه غریب شم بیا به څه کي نو غریب شوی نه نه اوسه پورې ښه برابر خو که شم د دې نه لوی بدبخته تاسو بل لیدلی کاروبار یې روان دی مزدوري ښه ښکلې روانه ده ښه تنخوا میلاویږي ګزاره روانه سړی په غم کې دی بهر ناست دی د کور نه شپې توره تیاره ده لکه څه چل دی هسې که دا کمپنۍ والا ما د دې ځینې وباسي چې ویې ویستې یو په عرش باندې یو رب دی بله یو لار به یې دله جوړه کړي او ویسته یې وي نه نه ویسته خو یې نه هغوی خو موږ ته وایي ما ته وایي چې ته به یې موږ سره هسې لکه هسې څه شی ژوند دې خپل تباه کو زړه دې خپل ګډوډ کو بیماریانې درته لګېدی شي او د دیندارۍ نه هم دا سوچونه سړی غواړي دینداري کمزوري شو که نه څه دلیل دی چې دینداري کمزوري شو خپل رب یقین کمزوری شو یقین کمزوری کېده دینداري کمزوری کېده د څو نصیحتونه شو دوه دریم او خلک په هغه څه مه ملامته کوه چې په تا کې شتي دا زموږ دپاره ډېره اهمه ده ونه رسېدی پرې او خلک مه ملامته کوه په هغه څه چې په تا کې شتي لکه دی به خپل هم په ده کې یو عیب شتي خو که به بل کې ولیدو که نه نو ځمکه به اسمان ته ورسې او اسمان به راکوز کړي ځمکې ته اولو ده چې دا وویل ده چې دا وویل لرکومه او ته یې نه کې نه موږ خو دا چې الله غفور رحیم دی الله انسان کمزوری دی ستا دپاره دا کیسه او د بل عیب دې داسې راغستی دی غیبتونه وله کوې عزت دې وله تار کړو په تا کې یو مرض دی نو بل ته څنګه وتوچتې دا خلک وایي که پښتانه متل کې وي غلبېل راپاسې د کوزې ته وي چې تا کې دوه سوري دي نو ته ځان ته نه ګورې ته خو سوری یې ته چې د بل مسلمان غیبت کې یاره ده کې دا دي او ده کې دا دي او ده کې دا یاره ډېر بخیل دی او ته زموږ خو دا ده چې لکه هلته بچیم دي او ښځه هم ده او مور پلار ابۍ هم بوډۍ ده او بابا هم بوډا ده د دې لپاره بخل صحیح دی خو که په بل کې دا عیب ولیدو بیا ورپسې لګیا شي یو ورځ د یو کس د مونځ لیټ شو ښه دینداره سړی دی خو مونځ ته لیټ شو د پاتې شو هغه اخرني سب کې ولاړ ده چې ولیدو اوهو دا اوس مسلماني ده دا مسلماني ده چې ته اخري سب کې ولاړ دا منافقان دي او دا دي او دا دی او روا تا نه خو د ورځې پکې دوه درې پاتې شي د دې بس دی تا نه خو یو مونځ لیټ شو تا نه خو پاتې شي د سره یې کښېنه د دې به څه کوو هغه ته بل طرف ته ولاړې دا عیب موږ کې شته که نشته که موږ چېرته خپل عیبونه لټول شروع کړه والله موږ په دنیا کې هم کامیاب شو او په دین کې به هم کامیاب شو
یا زمونږ د معاشرې خصوصا زه د خپلې معاشرې خبره کوم زمونږ لوی عیب هغه دا دی چې موږ په خپلو عیبونو پرده راچوو د بل هغه لټوو او ځکه خو موږ خوار وزار یو ځکه خو خوار وزار یو که ما چېرته ځان کې کار ساتلی که نه نن به ما خپل عیبونه ختم کړی وی که تا په ځان کې کار ساتلی تا به خپل عیبونه ختم کړی وی خو ته ما پورې نښتی یې زه تا پورې نښتی یم او به دقه یو بل پورې نښتي یو دا څومره قیمتي خبره یې کړې ده چې خلک په هغه څه مه ملامته کوو چې په تا کې شتي بلې دا یو ناشنا نصیحت کړی دی وی کم شی چې د سره نشتي که نه نو هغې ته پسخېږه را پسخېږه مه دا دله ژوند تنګوي یاره زه یم که موږ صرف په دې عمل وکړو که نه دا ژوند به زموږ دومره ښایسته شي دومره چې تپوس یې وکړه ځکه چې تا ته ووایې وایي زه درته نصیحتونه کوم چې جسم دې په ارام شي زړه دې مطمئن شي سوچونه دې ختم شي تا سره اوس ګاډی نشتي موټر سره نشته موټر د سره نشته او په لاره چې کوم ګاډی تېرېږي ستا پسې سړک ماتېږي او شاته ورته وګوره دا به په څو یاره هسې دې له به لکه څو میاشتې مزدوري کول غواړي ما خپل ژوند دې لنډ تنګ کړو که تا سره دې طرف ته کتلی نه وې او د الله شکر دې ادا کړی وی چې خپې مې روغې دي او د الله شکر دې ادا کړی وی چې سیکل را سره شتي او د الله شکر دې ادا کړی وی چې سکوټر را سره شتي نن به دا غم تا ته نه و دا کم چې اوس تا نه کور ها درې چېرته دوه چېرته دا به څنګه یاره او دا څنګه دې ژوند دې خپل لنډ تنګ هغه کومه کوټه چې دي ده د خاورو هغه درته سپکه ښکاره شوی دی د لاسه که تا شکر د الله ادا کړی او دې ویلی وی چې څومره خلک په روډونو پراته دي په فوټپاتونو پراته دي موږ له خو الله باچایي را کړې نو دا ټینشن به تا ته نه و دا کوم چې جوړ شو نو او دا خو به موږ کې لوی مرض دی په پښتنو کې خفه کېږو به نه دا حقیقت دی چې موږ چا سره چې څه شی وینو او موږ سره نه نو دا سترګې پسې د بعضو بقې راوځي داسې او د دې نه بده څه ده د دې نه بده چې د ده سره شتیم خو بیا هم د بل هغې ته پس کېږي دی بیا د هغه نه بدتر دی دی د اولني نه بدتر دی شتي اوسه لکه اوس ما سره ښه ګاډی مثال کې شتي ښه قیمتي او تا سره هم دی نو زه اوس دې ټینشن کې یم چې ته سره وویې دا د ده نه لوی دشمن د ده بل څوک شتي دی د خپل ځان لوی دشمن دی دی دروغ وایي چې پلانې زما لوی دشمن دی دروغ وایي چې هغه تره تربور زما لوی دشمن دی او هغه پلانې ولانې دی د خپل ځان لوی دشمن لوی دشمن سره د نعمتونو سره د دنیا دی بیا هم لنډ تنګ ژوند تېروي او پردي سوچونه او حسابونه کوي او رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې صحابه کرامو ته په ځمکه باندې داسې نقشه جوړه کړه یو کرښه یې وویسته نیغه او بیا د هغې نه ګیر چاپېره څلور نښې وویستې څلور ګوټې چې منځ کې دا نښه یې راګیره کړې او دغه نښه دا کومه چې د منځ کې ده دا د دې څلور ګوټې ډبي نه بهر ته وتې ده رسول صلی الله علیه وسلم ووایي دا انسان دی دې منځ کې دا ګیر چاپېره دا څلور کرښې دا د ده نیټه ده چې دې نه دی چېرته هم نشي اوړېدی او دا کومه کرښه چې بهر ته وتې نه دا د ارمانونه او امیدونه دي یعنې د انسان ارمانونه او امیدونه هغه دومره ډېر دي چې د ده د ژوند نه ماخوا دي او په دې الله رب العزت څوک نه رانیسي که چېرته دا پکې شرط دی که چېرته تا د آخرت نه نه غافله کوي آخرت نه تا نه غافله کوي یو سړی د عقل خاوني او په ځمکه کې ژوند تېروي هغه به لازم څه ارمانونه دي صحیح امیدونه به چې هغه به دنیا سره تعلق ساتي په دې الله تعالی نه رانیسي خو چې کله د ارمانونه او امیدونه دومره ډېر شي چې انسان د آخرت نه غافله کړي بیا په دې ارمانونو او امیدونو سره الله تعالی رانیسي ځکه چې ته غافله کړی د آخرت نه یو سړي د ارمان دی چې ما ته حلال او پراخ رزق ملاو شوی
او د هغې دپاره کوشش کوي او تګ و دوب کي، نو دا خو د دې ذمواري ده او دا د ژوند تېرولو طریقه ده. په دې الله تعالی نه رانیسي. یو سړي ارمان دی چې یو کوټه وی، زه زما بچي مور پلار زموږ د سر په سوري وی، دا یو ارمان دی، امید دی. د دې لپاره کوشش محنت الله ته په دې نه رانیسي. دغه شان نور د ژوند چې کوم سهولیات او ضروریات دي د هغې دپاره سړی منډه وهي او ارمان یې. یو سړي د ارمان دی، واده یې نشتی، زما واده وی، واده یې کړی ارمان دی چې زما بچي وی، بچي زما نیک عملی. دا خو د هر انسان او د مسلمان ارمان او امید دی، الله ته په دې نه رانیسي. دومره مال ما ته میلاوېدی چې زه پکې چا ته محتاج نه وی، زه ذلیله نه شوې، د دې لپاره تګ و دوب. خو چې کله د ارمانونه او امیدونه دومره ډېر شي چې تا د آخرت نه او د الله نه او د دین نه غافله کي که نه، نو دا بیا بد ارمانونه او امیدونه دي. په دې دنیا کې چې را کوم خلک اوسېږي که نه، ما دا ووایي په اوله کې تاسو ته چې د هر سړي څه نه څه ارمان هغه شتي، ورسره دا اضافه کوي او د ټولو خلکو ارمانونه او امیدونه یو شان دي. بعض هغه خلک چې د هغوی هغه سوچ ډېر اوچتي، اوچت عزم او ارادې والی، د هغه خپل یو ارمان او امید دی. دینداری د هغه یو ارمان او امید. کمزوري چې کومي د هغوی ځان له ارمانونه او امیدونه دي، د بېدینو ځان له ارمانونه او امیدونه دي. ټول خلک یو شان نه دي. او رب العالمین تعالی هغه څه درکوي چې د څه دپاره ته کوشش او منډه وایي. دا خبره یاده څومره چې ته کوشش کې محنت کې په څه کې کې د هغې ثمره به تا ته میلاو شي. لکه الله په قرآن کې دا خبره کړې دې ته غوږ کښېږدئ، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. څوک چې دا دنیا غواړي، لکه یو سړی د ارمان یې څه دغه دنیا ده، تاسو چې ارمانونه یو شان نه دي. دا یو سړی دی چې د ارمان صرف او صرف هغه دنیا ده، ټول کوشش او محنت هغه دنیا ده. آخرت پاتې، الله پاتې، دین پاتې، سړیتوب، اخلاق چې څه دي هغه هر څه شاته گزار کړي. زما یو ارمان ده چې پیسې دي، دنیا ډېر. الله وایي موږ به ورله ورکو څه چې موږ غواړو او د چا دپاره چې غواړو. دین یو مسله دا راووته، که ته ډېرو محنت وکړي که نه دنیا دپاره، میلاویږي به تا ته هغه چې کوم ستا په نصیب. بل طرف ته ګوره، دا مو اوس ارمان او امید او کوشش دی. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، او بل هغه سړی دی چې آخرت غواړي او د هغې دپاره کوشش کوي او دی مؤمن و هو مؤمن، د هغه محنت چې دغې دپاره ارمان یې داسې چې هغه دین سره تعلق ساتي، امیدونه یې داسې چې دین سره تعلق ساتي. فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله وی د دوی دا منډه چې ده او دا کوشش دا به ضایع کېږي نه، د دې به دوی ته بدله میلاوي. خیال دی که نه؟ محنتونه دوه روان دي، کوششونه دوه دي، امیدونه دوه دي. خو څومره فرق دی په دې امیدونو کې، ارمانونو کې او په دې محنتونو کې. یو سړی الف نه دی یا پورې ټول محنت د دنیا دپاره، یو سړی د هغه محنت د دنیا دپاره دی دومره چې ګزاره پرې رواني، او اصل مقصد او هدف او منډه هغه د آخرت دپاره ده. الله رب العزت وایي دته به د اجر میلاو شي. سورة العمران کې الله وایي ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. څوک چې د دنیا ګټه غواړي او دنیا دپاره یو کار کوي، الله یې درته ومیلاو شي. او څوک چې آخرت غواړي، الله هغه ته به آخرت میلاو شي. ټول خلک یو شان نه دي، نه د ټولو یو شان سوچ دی. نو خبره ما دا کوله چې صرف امیدونه ارمانونه دومره ساتل د دنیا دپاره چې د سړي د ژوند پرې رواني، د بچو ژوند رواني،
او تا د دین نه غافله کوي الله رب العزت تا په دې نه رانیسي. او دا خو الله رب العزت د قارون چې کله قصه کوله یا کړې ده نو د هغې په منځ کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې هغه علماو هغه ته دا وویې چې دا دومره مال چې الله تعالی درکړی دی وابتغي فیما آتاک الله الدار الاخره، په دې دومره مال او دنیا چې الله تعالی درکړی دی په دې کې الله راځي که آخرت وګټه. بیا ورته دا ووایي ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کې چې ستا کومه برخه ده هغه مه هېروه. شریعت موږ منع کړي نه یو الحمدلله، بلکې د دنیا الله پیدا کړي زموږ دپاره. خو عجیبه دا ده دا دنیا الله پیدا کړي زموږ دپاره ده او موږ یې پیدا کړي د عبادت دپاره. موږ پرېښودو هغه څه چې د څه دپاره پیدا کړي وو، ونښتو په هغه څه پسې چې زموږ دپاره پیدا کړي. دنیا زما او تا نه چېرته ځي تښتي. څو پورې چې ما او تا په دې دنیا کې وو دا سا زموږ کته بره کېږي نو د دنیا زموږ نه تښتي نه. هر چې لوی مقصد څه دپاره چې موږ راغلي وو هغه د الله راضي کول دي. ډېرو هغه مقصد پرېښودی دی او په هغه څه پورې نښتي دي چې هغه د نه ځي. دا اوس هغه ارمانونه امیدونه دي چې آخرت ته تا غافله کي په دې انسان رانیوی کېږي. او زما په دې باندې یو بیان دی که وخت ته میلاو شو هغه به واورئ. اوږده ارمانونه او د هغې نقصانات لوی د تعجب خبر هغه دا ده که نه د ارمان نه د امید. څومره چې د انسان لویږي ورځې پې اوړي که نه دومره د ارمانونه ورسره ګټېږي. دا کمیږي نه په ارمان پسې ارمان او په امید پسې امید. نو دا به مونږ څه کوو؟ مونږ به د دین او آخرت او هر څه پرېږدو به دغه دنیا پسې ورمنډې وو. او حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې حدیث دی د ابوهریره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین. د بوډا سړي زړه دو خبرو کې ځواني ګوري. یعنې د عمر ډېرېږي هډوکي کمزوري کېږي، غوښه کمزوري کېږي، رګونه کمزوري کېږي، زړه کمزوری کېږي. خو دو خبرو کې دی ښه تازه کېږي فی حب الدنیا و طول الامل. دنیا سره محبت او ارمانونه او امیدونه. څومره چې عمر ډېرېږي ارمانونه او امیدونه ورسره ډېرېږي. حالانکې عقل دا وایي صحیح عقل او فطرت چې څومره سړی مرګ ته نږدې کېږي پکار دا دی چې امیدونه او ارمانونه کمېدې. زمونږ هغه ورسره ښه ډېرېږي. ته به یو بوډا سپین ږیری وینې هغه به 80 کالو ته رسېدلی، هغه به 80 ته رسېدلی او د هغه ارمانونه که دې واورېدو ته به حیران شي او ځان سره به دا خبره وکړې چې یاره د ده د ارمانونه او امیدونه یې چې د هغه ځوان به څه حال وي. ته کښېنه چې د سپین ږیري سره دا ارمانونه نه ختمېدونکي دي. دومره چې ستا پې ژوند روان وي، ته چاته محتاج نه یې، ستا بچي چاته لاس نه نیسي، تا ته رزق یو 3 ټیمه میلاویږي، ته پکې د الله بندګي هم کولی شي، ته پکې د خلکو سره غم خادم کولی شي، ته هغه ژوند چې کوم ضرورت دی هغه پرې سر ته رسولی شي. دومره دنیا پوره ده. نه 100 کاله بعد او نوسي او کړوسي او هلته او دلته او داسې او دغه دا هغه ارمانونه دي چې انسان ته لوی تاوان رسوي او چا پوره کړي نه دي. ارمانونه چا را نه دي پوره کړي. زه به ته صرف هسې یو مثال ذکر کوم یو، او زما موضوع دا نه ده د اوږدو ارمانونو تاوان او چې ته بل موقع باندې بیان. هسې صرف یو مثال بیله در کوم. آدم علیه السلام چې کله الله پیدا کړو او د هغه بیبي هغوی جنت کې وو. جنت کې الله به طور امتحان هغه ته ووایي چې دې ونې له به نږدې نه ورسي. شیطان راغی وسوسه هغه ته اچوله قسمه قسم. یو وسوسه ورته هغه دا واچوله دې ته پکې دی قال یا آدم. شیطان ورته ووایي ابلیس وایي ای آدمه الا ادلک هل ادلک على شجرة الخلد وملك لا يبلى. آدمه داسې ونه درته ونه ښیمه که د هغه ونې نه تا سکنه وکړه که نه نو ته به چېرته هم نه ختمېږي. داسې باچایي به درته میلاو شي چې د همیشه دپاره وي. او هغه بل ځای کې الله وایي ده ورته ووایي چې الله تاسو ولې منع کړي تاسو څه پته شته الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. که تاسو د دې ونې نه سکنه وکړه که نه تاسو به همیشه بیا پاتې د سره به تاسو باندې مرګ نه راځي، هېڅ به هم نه راځي او تاسو نه به ملایک جوړ شي.
وقاسمهما او بیا ورته قسمونه وکړو د الله په نوم ورته قسمونه وکړو چې زه ګوره ستاسو خیر خوایم دې خبرې آدم علیه السلام لره دوکه ورکړه چې الله دا نوم ورته یاد کړو او آدم علیه السلام لاړ ونې نه سکنه وکړو د هغې د لاسه الله د جنت نه راوویستو دې چې کوم ارمان و امید و ارمان څه و چې همیشوالی وي ارمان هغه ارمان تاوان څه و چې آدم علیه السلام د جنت نه هغه راووتو دا ارمانونه امیدونه چې څومره ډېرېږي که نه او د حد نه ډېرېږي نو یو خو دا چې تا د الله نه غافله کوي مونځ اودس به دنه پاتې شي قرآن تلاوت به دنه پاتې شي د الله راضي کول دنه پاتې دي د الله په لار کې مال لګول پاتې دي الله دپاره هر قسمه قرباني دا پکار دي ځکه چې ستا یو دنیوي سوچ چې ته په هغې پسې منډه وهي نه پوره کېږي دا ارمانونه نو ځکه زه تاسو ته دا وایم چې رسول الله وسلم حدیث کې وایي او دې نه اخوا بله خبره نشتي امام طبراني دا روایت راوړی دی که صحیح سند سره دی رسول الله وسلم وایي منهومان لا يشبعان طالبهما دوه نهر دي نهر چې هغوی چېرته نه مړېږي دوه نهر چېرته نه مړېږي طالب علم و طالب الدنیا یو هغه انسان چې هغه طلب او لټون د علم کوي غواړي چې زه علم یې زده کړم دا لټون نه ختمي دا د مرګه پورې تلېږي د مرګه پورې ځکه چې څوک داسې نشي ویلی چې زه اوس په دین باندې مکمل پوه شوم یوه مسله بله نشته نه دی لیګی سپین ږیری شي مړ شي خو موړ نه شي او دویم د دنیا لټونکی د چېرته نه مړېږي او عجیبه دا ده چې څومره د سره ډېرېږي دومره به ښه وږی کېږي څومره چې دنیا ډېرېږي دومره به ته ښه وږی کېږي دا لوږه نه ختمېږي هوښیار هغه دی چې بیا په دغې کې دومره څه باندې اکتفا وکړي چې د ژوند پرې راوړي یعنې دا ارمانونه به د کومو پورې موږ وایو او کم ارمان به یادو او ځکه یو شاعر وایي د دې دنیا څه ناشنا حقیقت یې ذکر کړی دی وایي صغیر یطلب الکبر وشیخ ود لو صغوره که ماشوم نه دې تپوس وکړو د ځوان نه وي د هغه د ارمان دی چې زه لوی وی او که د بوډا نه دې تپوس وکړو نو د هغه څه ارمان دی چې زما عمر کم وی وخال یشتهي عملا وذو عمل به ضجره هغه چې کار یې نشتي د هغه سره چې میلاو شي هغه د کاروبار ارمان کوي مزدوري نشته او کار نشته دا چې کار یې دی هغه سره چې کښېني هغه ځان د شکوې کوي د کار ستړی کړی یم او د پلاني شي او پلاني شي ستړی کړی یم ورب المال في تعب وفي تعب من افتقره هغه ډېر مال چې ورسره دی سره چې کښېني هغه وایي نور ستړی شوی یم ځکه چې یوه منډه ده دا غریب سره چې کښېني هغه وایي زه ځان نه ستړی شوی دا نه ختمېدونکي ارمانونه دي لکه اوس څه عجیبه خبره یې کړې ده کم عمره سره کښېني هغه وایي زما عمر ډېر ډېر والا سره چې کښېني هغه وایي زما عمر کم چې کار یې شتي هغه جاړي چې کار یې نشتي هغه هم جاړي مال یې چې ډېر دی هغه هم ستړی دی چې غریب دی هغه وایي زه هم ستړی یم نو هغه چې ډېر مال ورسره دی هغه هم ارمان کوي چې زه دمه شوی او غریب خو ارمان کوي چې زه دمه شوی نو سړی حیران شي نو ځکه هوښیار سړی دلته دا ووایي چې پرېږده دا ارمانونه دا غاړې ته کښېږده خو دومره څه وکړه چې زموږ دا ژوند پرې روان او موږ خپل رب راضي حدیث کې راځي دا حدیث صحیح مسلم کې دی امام احمد هم راوړی دی انس بن مالک رضی الله عنه رسول الله وسلم وایي لو کان لابن آدم وادیان من مال که د آدم بچي لري دوه کندې د مال نه ډکې ورکړې که نه یا د سرو زرو نه ډکې روایت کې راځي دوه ګټې کندې لابتغى لهما ثالثه دی بوی جرمان درېمه کنده ورسره ویه بیا رسول الله وسلم ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب او د آدم د بچي خېټه او خوله د صرف په خاوره ډکېږي نور به هېڅ شي نه ډکېږي اول به د ارمان اجرا شي سعودي عرب ته مسافرۍ له ته څه کوې ته به چې دی سبا بیا روان دی بس دومره به دغه یو څو قرضې او داسې یو څو روپۍ جیب کې بیا ځمه چې دی هغه کیسه ختمه کړي بیا ورته دی نه بعد ورته خو بیا هم پروت دی اوس څه کیسه
دا چې بس لږه کور خوا کې یو ټوټه خرڅېږي دغه پسې دا بل ارمان را پرې ټوټه چې والي بیا وایي دې اخوا هغه بل سړی چې دی دغه ځمکه رانه پردی څوک وانلي لږ پسې اخوا شو نیم کیلی به دی په دې طریقې سره والي بیا پکې دی بیمار شو پکې بوډا شو پکې شوګر ورته ولګېدو بلډ پریشر ورته ولګېدو او دی راغلی او د ده عمر 22 کاله کافر ارمانونه دي هغه د هغه وخته پورې پوره نه شو او دی پکې سر کېښود او په صندوق او په تابوت کې ویوړ او هغه ارمانونه سر ته ونه رسېد لکه چې موږ د ارمانونو یو لړۍ جوړه کړې ده په ارمان پسې ارمان او په ارمان پسې ارمان ارمان هغه چې هغه د دین سره تعلق ساتي د ټول نه غټ ارمانونه دي چېرته زموږ د ارمانونه شته د ژوندو خبره کوم تا چېرته دا ارمان کړی دی چې ما له الله داسې توفیق راکړی چې زه همیشه او په هر مانځه کې د جومات په اول صف کې دا ارمان چې د چا کړی تا چېرته دا ارمان کړی دی چې ارمان ما سره ډېر مال وی او لګولی مې د الله په لار کې دا ارمان دې چې ته کړی تا چېرته دا ارمان کړی دی چېرې ما سره د دې فلاني عالم په شان علم وی ما ته قرآن یاد وی ما یې تلاوت کولی ما دا دین بیانولی ما د خلکو خیرخواهي کولی دا ارمان تا چې ته کړی دا پلانې چې څنګه د حرامو نه ځان لرې ساتي چې ما کې داسې تقوا وی چې ځان مې د هر حرام نه لرې ساتلی دا چې د ارمان دې کړی او چې کوم یو سره کښېنې د ډوډۍ باس دی ډوډۍ باس دی لکه ته لوږې نه نه مرې دا رزق تا ته راځي ته پسې لږ خپې لاس وها دا تا ته میلاویږي نه تښتېدل خو هر چې آخرت دی هغه ځای د ارمانونو او د امیدونو نه دی هلته محنت کوشش او د هغې نه مخکې د الله رحم ورپسې به بیا ته د الله نه امید ساتې د څو خبرې اول خو ټول نه چې الله د باندې رحم نه یې کړی نو ته آخرت زرم نشي ګټلی ورپسې بیا ستا محنت وی کوشش وی عمل وی نو بیا به ورسره د الله نه امید هم ساتي چې الله به زما دا ټکاټه عمل قبول کړي او ما به جنت ته بوځي او ما له به آخرت راکړي داسې ارمانونه پکار دي او په دې ګوره الله رب العزت دومره مهربان رب دی که دومره مهربان چې د هغه د مهرباني ته به حیران شي چې تا له ستا په دې ارمان چې د دیني دی او دا امید چې د دین سره تعلق ساتي الله تعالی په دې اجر درکړي که ته پکې رښتینی په تش ارمان او امید دله اجر درکړي چې دنیا کې ته کې د دیندارۍ په دې دله الله اجر درکړي چې ستا کوشش خو ته هغه مرتبې ته رسې نه زه به یو دلیل ښیم حدیث کې راځي امام ترمذي راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی دنیا د څلورو کسانو ده انما الدنیا لأربعة نفر دنیا د څلورو کسانو اولنی کس هغه دی عبد رزقه الله مالا وعلما یو سړی د الله له ډېر مالون ورکړی دی الله له علم هم ورکړی دی دینداري ورسره علم مطلب دینداري یعنی دیندارم دی مالون دی نو دی د الله نه د مال په باره کې د الله نه یریږي یوه او دویمه دا چې د دې مال د لاسه او د دې مال په بنیاد دی د خپلوانو سره خپلولي ساتي د مؤمنانو سره تعلق ساتي او د الله چې کوم حق دی هغه ادا کوي فهذا بافضل المنازل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دی د ټولو نه اوچته مرتبه کې دی څلورو کسانو کې ټول نه اوچت دا دی الله ولا معلوم ورکړی دی خو دینداري ولا هم ورکړی دی علم ورسره علم یعنی الله پیژني ها دویم کس کوم یو دی اوس دا وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا او یو هغه بنده دی چې الله ولا دینداري ورکړې ده خو رزق ولا پراخه نه دی ورکړی ښه دیندار دی خپل رب پیژني خپل دین پیژني ښه تقوادار دی پرهیزګار خو دنیا ورسره نشته فهو صادق النیه نیت یې رښتینی دی یقول وی دی د ارمان کوي ما خبره د ارمان کوه لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان یاره که ما سره مال وی که نه نو ما هم د دې پلاني په شان کار کوو هغه پلانې کوم یو دی هغه اولنی چې تقوا ورسره هم ده او دنیا ورسره هم ده نو امام هم داسې کار کړی وی اوس د الله د مهرباني ته وګوره
رسول صلی الله علیه وسلم وی فاجرهما سوا د دې دواړو اجر یو شان دی. ګنې صرف د دې دویم ګوره امید دی، خو دې په دې امید کې رښتینی دی، دروغو ډک اوسلی نه ویلي. الله رب العزت تعالی ستا چې کوم ارمان دی د دیندارۍ د ډېرولو او د دیندارۍ د کولو او ستا وس نه رسي، الله تعالی د هغې اجر درکوي. دوه کسان شو. دریم کم یو دی وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. هغه بنده چې الله ول دنیا ډېره ورکړې ده خو علم ورسره نشتی، تقوا نشتی، دینداري نشتی، خپل رب نه پیژني، خپل دین نه پیژني، فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربا ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. نو دې د دې مال نه د الله حق نه ورکوي، نه پکې د الله نه یریږي، په ګناهونو کې لګوي، خپل ولیانو خیال نه ساتي، د مؤمنانو حق نه ورکوي. فهذا بأخبث المنازل، دا په دې ټولو کې بدترین دی. درې کسان شو. څلورم وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما. هغه انسان چې نه ول الله دنیا ورکړې ده نه ورسره دین نشته. دریم سره خو بیا هم څه دنیا ورسره ده سره نه دین شتي او نه دنیا شتي، فهو یقول دی را وایي هلته دین خو سره نشته، تقوا خو نشته، الله نه یره نشته. لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. یاره که ما سره مال وی ما هم د دې پلاني دا کار کوم. پلاني کوم یو یادېږي؟ هغه دریم. ولې څه دلیل دی چې دی دا دریم یادوي؟ ځکه چې هلته ده سره دینداري خو نشته. نو دی وایي که ما سره لکه مثال کې یو سړی دی مال ورسره ډېر دی، په نشي تماشې کې، بل وایي یاره چې ما سره وی ما هم داسې نشه تماشې کولې یادوي. یو سړی مال ډېر مال ورسره ډېر دی، جواریانې، فحاشیانې، دمان ګډول، ډمې ګډول، خباستونه، ظلمونه، تکبر د هر څه کې. هغه بل بېدینه چې کوم دی هغه سره مال نشتی او بېدینه دین خو نشتی، هغه هم دا ارمان دی چې یاره ما هم دا کارونه کولی. واورئ رسول صلی وسلم وایي فوزرهما سوا، د دې دواړو ګناه یو شان ده. دا مسله ګوره یاده کوي، که د ګناه د کولو ارمان دې کوو لکه تا چې دا ګناه کړي، نو دا خو یو حدیث کې راځي کېدای شي یو سړي ته هغه حدیث مخې ته راشي او بیا ورته یو اشکال راشي چې رسول صلی الله علیه وسلم چا چې د ګناه اراده وکړه او بیا یې ونه کړه الله بوله یو نیکي ورکوي. ګناه اراده وکړه بیا یې ونه کړه الله بوله نیکي ورکوي. نو دې حدیث کې خو رسول صلی الله علیه وسلم چې دوی ګناه یو شان ده. هغه حدیث کې چې کوم کس یاد شوی دی چې څوک د ګناه اراده وکړي او بیا یې ونه کړي هغه کوم یو دی؟ د ثبوت شته هغه یو دی چې د ګناه اراده وکړه الله ورته رایاد شو پرېښوده، دا خو دینداري شو. هغه دویم چې کوم دی د ده ګوره ګناه حسابېږي، اراده یې وکړه چې دا پلانې ګناه کومه، منځ کې څه پېښه راله د هغې د لاسه چې ګناه پاتې شوه، نو ده خو د الله دپاره نه ده پرېښودې، دله ته د شیشې اجر ورکړي. دا خو مجرم دی. یو سړی وایي زمه نشه کومه چې ورغی دا ولیاذ بالله چا نه چې نشه اخسته هغه نه و، بل وی الله بدلم یو اجر ورکوي، شیشه اجر وله ورکوي. دی چې دا نشه نن ونه کړه د شپې ولې دی د الله نه یېرېدو؟ هو څه وسایل برابر نه وي. یو سړی وي ولیاذ بالله نن به پلانې د فحاشۍ څه شی دی ویډیو د دا به ګورم، په خیر دی نټې چې کولاو کو کار ده کوي، سیګنل نشته، بل دله به الله اجر ورکوي، شیشه اجر وله ورکوي. دله به الله اجر ورکړی، د موبایل له واغېستو اراده یې وکړه په ښه سوچ شو چې یاره د الله خو ما ویني، الله خو زما اوري، ما له حیا نه راځي د الله نه، شی بند کو کیا دله الله اجر ورکوي. ځکه چې اوس شتي د ګناه د کولو خو پرېښودلې چا د یارې نه؟ د الله د یارې نه. دلته چې را کوم کس دی دا چې غریب هم دی او بېدین هم دی، د ده وس نه رسي د ګناهونو د کولو، خو ارمان یې کوي او په دې ارمان کې رښتینی دی. خبره ما دې پسې راغستې وه چې کله ته د دیندارۍ ارمانونه کوې که نه او ته پکې رښتینی یې نو څه
الله رب العزت به تعالی اجر درکوي. لکه تا یو سړی ولیدو ستا په مخ کې د غریب مرسته وکړه، ستا په مخ کې تا ولیدو جیب نه پیسې راواغستې، دا نه دا واله تا سره نشتي، ارمان وکړي چې یاره الله راکړی موږ هم داسې لګولی رب العالمین تعالی د دې رښتینې ارمان او امید اجر درکوي. هسې موږ کړي دا ارمانونه چېرته موږ چې د چا کور وینو هغې ته پسخي د خولې نه مو ته لاړې ساسي، که ښایسته ګاډی د چا سره وینو یو دغه زمونږ موضوع وي، بیا که د چا تنخوا ډېره یو دغه د ډوډۍ ته چې موږ کینو بیا باس به ټول زمونږ دغه یعنې دکه د خلکو دنیا ته پسخېدنه دکه زمونږ ارمانونه دي. نو ارمانونه هغه کوه چې الله رب العزت تعالی د هغې اجر درکوي. د غټو خلکو ارمان کوه، غټو خلکو پرېږده واړه سوچونه. غټ سوچ څه دی؟ غټ سوچ د دنیا سره کوم چې ستا ضرورت دی. زه چې کله دنیا ته وسایده کوم که نه چې کول یې صحیح دي، هغه چې ضرورت دی د دنیا سره خپل رب راضي کول، جنت ګټل، اجر ګټل، دا د غټو خلکو امیدونه دي. یاره زما کوشش دا دی، ارمان دا دی چې ما دا قرآن یاد کړی، ما الله راضي کړی، ما د رسول وسلم په طریقه عمل وکړی، ما دا وکړی، ما د خلکو خیرخواهي وکړی، ما په علاقه کې کوی وویستی، ما لارې جوړې کړی، ما دې خلکو ته نصیحت وکړی، ما دا نشه ختمه کړی، ما دا وکړی، ما دا وکړی. دا ارمانونه ساته. زه د دې امت په کار رالی غټو خلکو سوچ کو نه جي مونږ خو چې بس صرف دغه ښځه او دغه بچي او ښځه او بچي او ځان مې ساتلی او خېټه، خپله خېټه خو ځناور هم ساتي. ځناور هم مرغۍ چې سهار والوځي که نه جاله کې چې کوم بچي پرېښودي هغوی له خوراک راوړي. که صرف ستا دا ارماني نو دا خو هغوی هم کوي. ستا که غواړې چې اوچتو خلکو کې حساب شي نو ارمانونه امیدونه اوچت ساتي. زه ته یو قصه ذکر کومه لکه بعضو علماو اسې ذکر کړي د کتاب کې لکه امام ابن الجوزي رحمه الله. هغوی وی خلک اسې قصه کوي کله نه کله د دې ځناورو دا قصې ګوره خلک د عبرت دپاره کوي. وی چېرته یو سپی راغی او د دغه ته یې وویلې ازمري ته وی ای د ځناورو باچا، ای د ځنګل باچا، زما دا نوم بدل که چې ما ته دا خلک سپی نه وایي. زه وی د دې نوم نه ډېر تنګ شوی خو چې کوم طرف ته زه سپی راغی او سپی لاړه او سپی راغی. هغه ورته وایي ځکه نوم تا سره برابر دی، دا تا سره لږي، ته ذلیله یې، نوم تا نه بدل کړو څه شی دله کېدو، دغه سپی در سره برابر دی. هغه وایي نه نه زه خو داسې یم او زه دغه یم او زه دا یم او په ما امتحان وکړه. صحیح وی دې ازمري دله غوښه ورکړه چې دا غوښه واله او سبا پورې به دا ځان سره وساتي، زه دله سبا بیا نوم بدلوم. او صحیح ده دا غوښه ځان سره ایښودې ده، څه وخت بعد پې لوږه راغله، بیا داسې دې غوښې ته کتو راکتو، ځان یې څه ټیم له کنټرول هم کړو چې هلته نوم هم بدلول غواړي. خبره د عزت ده، عزت ګران دی که غوښه؟ عزت ګران دی. ځان یې کنټرول کړو، داسې خو بیا ترې ونه شوه. وایي چې کله په ده باندې دا لوږه زوروره شوه وایي نوم سره څه کوي، نوم سپی دی او کار شی دی، سپي نوم لسی چل دی، دا خېټه ډکوه. دا قصه هغه په کوم باب کې کړې ډېره د عبرت قصه ده چې د کمزوري انسان د دین سره غم نه وي، د خپل رب غم ورسره نه وي، د خپل عزت خیال ورسره نه وي. دا سره صرف دغه غم دی چې بس زما دا خېټه ډکه شوې او ما په څه طریقه ریال روپۍ او ډالر جمع کړی او بس. دا د غټو خلکو سوچ نه دی، د غټو خلکو سوچونه اوچت دي. صرف ریال جمع کول، صرف ډالر جمع کول، صرف روپۍ جمع کول دا هر سړی کولی شي، خو دا غټ کارونه خپل رب راضي کول، آخرت ګټل دا هر څوک نشي کولی. ځکه زه تاسو ته دلته یو نصیحت ذکر کوم ډېر فایدهمند د هوښیارانو نه نقل شوی نصیحت د پخوانو علماو نه. وایي د یو څو خبرو نه ځان لرې ساته، جسم به دې دمه شي، زړه به دې مطمئني او عزت به دې وساتلی شي.
او دا موږ ټول غواړو. موږ غواړو چې زموږ جسم دمی، زړه زموږ په سکون شي او زموږ عزت وساتلی شي. موږ بې عزته نه شو چېرته. دا اوس واوره، دا په سرو زرو د سرو زرو په اوبو د لیکلو خبرې دي. اولنۍ څه چې تېر شوي دي هغه تېر شوي دي، هغې پسې غمونه مه کوه. دا ډېر اوچت نصیحت دی دنیا په باب کې. څه چې تېر شوي دي هغه تېر شوي دي، هغې پسې سوچونه مه کوه. دې سوچ کې نقصان څه دی؟ دا ستا طبیعت هم خرابوي، بدن دل هم خرابوي، بیماریانې درته هم لګېدی شي او وخت خپل خراب کړو. یاره کال ته داسې شوی او کال ته دا شوی او که ما داسې ویلی وی او که ما په نصیب کې لیکلی شوی وه، اوس دې مخکې تېر شه. دویم، او د هغه غم سوچ او فکر لا مه کوه چې لا تر اوسه راغلی نه دی. دا څومره قیمتي خبره. د هغه غم سوچ او فکر مه کوه چې لا تر اوسه راغلی نه دی. څومره سادهتوب دی او څومره کم عقلتوب دی چې لا یوه حادثه راغلې نه ده او موږ یې په غم کې پراته یو. لکه څه چل دی، سره دومره خفه که بالفرض زه غریب شم بیا به څه کي؟ نو غریب شوی نه نه اوسه پورې ښه برابر خو کوشم. د دې نه لوی بدبخته تاسو بل لیدلی؟ کاروبار یې روان دی، مزدوري ښه ښکلې روانه ده، ښه تنخوا میلاویږي، ګزاره روانه ده، سړی په غم کې دی، بهر ناست دی، د کور نه شپې توره تیاره ده. لکه څه چل دی؟ هسې که دا کمپنۍ والا ما دې ځینې وباسي چې ویې ویستې په عرش باندې یو رب دی، بله یو لار به یې دله جوړه کړي او ویسته یې وي. نه نه ویسته خو نه، هغوی خو موږ ته وایي، ما ته وایي چې ته به یې موږ سره هسې لکه هسې څه شی ژوند دې خپل تباه کو، زړه دې خپل ګډوډ کو، بیماریانې درته لګېدی شي او د دیندارۍ نه هم دا سوچونه سړی غواړي. دینداري کمزوري شو که نه؟ څه دلیل دی چې دینداري کمزوري شو؟ په خپل رب یقین کمزوری شو، یقین کمزوری کېده، دینداري کمزوری کېدي. د څو نصیحتونه شو؟ دوه. دریم، او خلک په هغه څه مه ملامته کوه چې په تا کې شتي. دا زموږ دپاره ډېره اهمه ده، ونه رسېدی پرې. او خلک مه ملامته کوه په هغه څه چې په تا کې شتي. لکه دی په خپل هم په ده کې یو عیب شتي، خو که به بل کې ولیدو که نه نو ځمکه به اسمان ته ورسې او اسمان به راکوز کړي ځمکې ته، اولو ده چې دا وویل، ده چې دا وویل، لر کوه او ته یې نه کې. نه موږ خو دا چې الله غفور رحیم دی، الله انسان کمزوری دی، ستا دپاره دا کیسه او د بل عیب دې داسې راغستی دی، غیبتونه وله کوې، عزت دې وله تار تار کړو. په تا کې یو مرض دی نو بل ته څنګه وتوچتې؟ دا خلک وایي که پښتانه متل کې وي غلبې لره پاسې د کوزې ته وي چې تا کې دوه سوري دي، نو ته ځان ته نه ګورې، ته خو سوری سوری یې. ته چې د بل مسلمان غیبت کې یاره ده کې دا دي او ده کې دا دي او ده کې دا یاره ډېر بخیل دی، او ته زموږ خو دا ده چې لږ هلته بچیم دي او ښځم ده او مور پلار ابۍ هم بوډۍ ده او بابا هم بوډا ده، د دې لپاره بخل صحیح دی. خو که په بل کې دا عیب ولیدو بیا پسې لګیا شي. یو ورځ د یو کس د مونځ لیټ شو، ښه دینداره سړی دی، خو مونځ ته لیټ شو، د پاتې شو. هغه اخرني سب کې ولاړ ده چې ولیدو اوهو دا اوس مسلماني ده، دا مسلماني ده چې ته اخري سب کې ولاړ، دا منافقان دي او دا دي او دا دي. او روا تا نه خو د ورځې پکې دوه درې پاتې شي، د دې وسه تا نه خو یو مونځ لیټ شو، تا نه خو پاتې شي، د سره یې کښېنه، د دې به څه کوو؟ هغه ته بل طرف ته ولاړې. دا عیب موږ کې شته که نشته؟ که موږ چېرته خپل عیبونه لټول شروع کړه، والله موږ په دنیا کې هم کامیاب شو او په دین کې به هم کامیاب شو. بیا زموږ د معاشرې خصوصا زه د خپلې معاشرې خبره کوم، زموږ لوی عیب هغه دا دی چې موږ په خپلو عیبونو پرده راچوو، د بل هغه لټوو. او ځکه خو موږ خوار وزار یو، ځکه خو خوار وزار یو. که ما چېرته ځان کې کار ساتلی که نه، نن به ما خپل عیبونه ختم کړی وی. که تا په ځان کې کار ساتلی
تا به خپل عیبونه ختم کړی وی خو ته ما پورې نښتی زه تا پورې نښتی یم او به دقه یو بل پورې نښتي وو دا څومره قیمتي خبره یې کړې ده چې خلک په هغه څه مه ملامته کوو چې په تا کې شتي بلې دا یو ناشنا نصیحت کړی دی وی کم شی چې د سره نشتي که نه نو هغې ته پسخېږه را پسخېږه مه دا دله ژوند تنګوي یاره زه یم که موږ صرف په دې عمل وکړو که نه دا ژوند به زموږ دومره ښایسته شي دومره چې ته پوه سې نو کوه ځکه چې تا ته ووایي وایي زه درته نصیحتونه کوم چې جسم دې په ارام شي زړه دې مطمئن شي سوچونه دې ختم شي تا سره اوس ګاډی نشتي موټر یې سره نشتي موټر دې سره نشته او په لاره چې کوم ګاډی تېرېږي ستا به سړک ماتېږي او شاته ورته وګورو دا به په څو یا هسې دې له به لکه څو میاشتې مزدوري کول غواړي ما خپل ژوند دې لنډ تنګ کړو که تا سره دې طرف ته کتلی نه وې او د الله شکر دې ادا کړی وی چې خپې مې روغې دي او د الله شکر دې ادا کړی وی چې سیکل را سره شتي او د الله شکر دې ادا کړی وی چې سکوټر را سره شتي نن به دا غم تا ته نه و دا کم چې اوس تا را کړی کور ها درې چېرته دوه چېرته دا به څنګه یاره او دا څنګه ژوند دې خپل لنډ تنګ هغه کومه کوټه چې دي ده د خاورو هغه درته سپکه ښکاره شوی دی د لاسه که تا شکر د الله ادا کړی او دې ویلی وی چې څومره خلک په روډونو پراته دي په فوټپاتونو پراته دي موږ له خو الله باچایي را کړې نو دا ټینشن به تا ته نه و دا کوم چې جوړ شو نو او دا خو به موږ کې لوی مرض دی په پښتنو کې خبه کېږو به نه دا حقیقت دی چې موږ چا سره چې څه شی وینو او موږ سره نه نو دا سترګې پسې د بعضو بقې راوځي داسې او د دې نه بده څه ده د دې نه بده چې د ده سره شتیم خو بیا هم د بل هغې ته پس کېږي دی بیا د هغه نه بدتر دی دی د اولني نه بدتر دی شتي اوسه لکه اوس ما سره ښه ګاډی مثال کې شتي ښه قیمتي او تا سره هم دی نو زه اوس دې ټینشن کې ما چې ته سره ولیدې دا د ده نه لوی دشمن د ده بل څوک شتي دی د خپل ځان لوی دشمن دی دی دروغ وایي چې پلانې زما لوی دشمن دی دروغ وایي چې هغه تره تربور زما لوی دشمن دی او پلانې ولانې دی د خپل ځان لوی دشمن لوی دشمن سره د نعمتونو سره د دنیا دی بیا هم لنډ تنګ ژوند تېروي او پردي سوچونه او حسابونه کوي نو خبره ما څه کوله چې دا خپل ارمانونه او امیدونه دا څه کوي دا لنډ کوي اخرنۍ خبره دا خو د ژوندو د ارمانونو خبره وشوه مړي ګوره هم ارمانونه کوي او که د دې مړو د ارمانونه ما ورته واورېدو که نه او په دې عمل په دې دنیا کې وکړو هلته به بیا ارمانونه نه کوي هلته به بیا کامیاب وي نو سړی به وایي چې مړي ارمانونه کوي او مړي ارمانونه کوي د مړو ارمانونه تعجب به وکړي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي دې ته غوږ کښېږدي امام طبرانی دا روایت راوړی دی نورو علماو راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په قبر باندې تیر شو من صاحب هذا القبر دې قبر کې څوک دی ملګرو ته یې هغه ورته یا رسول الله پلانې دی بیا ورته وویې رکعتان احب الى هذا من بقیة دنیاکم دې قبر کې چې کوم کس پروت دی که نه ده ته اوس په دې قبر کې 2 رکعته ستاسو د ټولې دنیا نه ګران دي څو رکعته مونځ پوره نه 2 رکعته دی ارمان کوي چې ما 2 رکعته وکړي ارمان د دنیا نه غواړي ستاسو دا ټوله دنیا دا نه ده پکار دې قبر کې دا ارمان کوي چې ما 2 رکعته وکړي نن ما ورته دا کولی شو هغه بل حدیث کې ورسره دا دی لرکعتان خفیفتان یا رکعتان خفیفتان 2 لنډ رکعتونه اوږدم نه 2 لنډ ته 2 لنډ رکعتونه کوې ته د شپې الله ته ودرېدلې چې 2 رکعته دې کړي موږ خو هغه فرض مونځ چې کوو نو د هغې نه ځان داسې خلاصوو چې تپوس یې نه کوو په دې قبر کې د یو رکعت ارمان کوي دا هم یو ارمان دی
دا سبحان الله منگا وایو کنه سبحان الله الحمدلله لا اله الا یو سیکنڈ پی نه لگی یو او په دنیا کې موږ دې له توجه نه ورکو یاره که د دې قبر والا نه یې تپوس کړو دوی لوی ارمان دکه دی چې موږ یو پیر سبحان الله وویلی موږ یو پیر الحمدلله وویلی موږ یو پیر الله اکبر وویلی ته وی نن ما او تا سره دا موقع شتي ما او تا دا وایو او ځکه یو روایت کې راځي یو کس ته ابو حازم نومې دی چې هغه د ابو هریره رضی الله عنه سره روان نو هغه وایي چې موږ په یو قبر باندې تیر شو چې دا مړی پکې نوی ښخ کړی شوی یعنې دغه وخت کې ښخ کړی شوی وی ابو هریره ووی لرکعتان خفیفتان مما تحتقرون احب الیه من بقیة دنیا یاره دې بوتن لګلی شي ابو هریره رضی الله عنه وی دې قبر کې چې را کم کس پروت دی که نه یو دوه لنډ رکعتونه دته ګوره دي ستاسو دې ټولې دنیا یو قصه به ته ذکر کړم په سلفو کې یو کس و ابراهیم بن یزید العبدي رحمه الله هغه وایي په ما پسې یو کس راغی چې د هغه نوم ریاح القیسي نو یې ما ته وایي چې زه چې ځو د آخرت والا پسې او د دوی سره به کینو څه خبرې اترې به وکړو آخرت والا نه مراد څوک دي قبرونو والا وی فانطلقت معه زه د هغه سره لاړم چې لاړم نو یې مقبرې ته یې بوتلم د بعضو قبرونو سره خوا کې کېناستو یې ما ته یې وی چې یا ابا اسحاق ای ابو اسحاق ما ترى هذا متمنيا لو من اسې ستا څه خیال دی چې دې قبر کې چې کوم کس پروت دی د ده به څه ارماني که چا ورته ووایي چې ستا څه ارمان دی ستا به څه ارماني که تا نه څوک تپوس کړي دې قبر والا ته ووایي چې ستا به څه ارماني ارمان دې پوره کېږي نو وی ما ورته وایي چې څه ارمان دی ارمان به د ده دا وي چې الله ما واپس کی دنیا ته او زه په دنیا کې دینداري وکړم او خپل رب راضي کړم نو یې ما ته وایي چې ها نحن فی الدنیا موږ خو یو په دنیا کې موږ د روالو دا بوتل موږ به ځان سره کېږي نو وایي موږ یو په کوم ځای کې په دنیا کې موږ خپل رب راضي کولی شو نو ولې نه راضي کوو ولې دا کوشش او محنت نه کوو ولې دغه ارمان چې د دې مړي دی چې ما خپل رب راضي کړی موږ یې اوس ولې نه پوره کوو دا د مړو ارمانونه دي د دې قبرونو والا دغه ارمان دی چې موږ الله راضي کړی موږ مونځ وکړی موږ یو پیر سبحان الله وویلی لکه قرآن کې چې راځي دی وایي چې ما یا الله ما واپس که دنیا ته ولي فاصدق چې زه د الله په لار کې مال ولګم واکون من الصالحین زه د نیکانو شم مقصد زما د ټول بیان او خلاصه دا ده چې دا ارمانونه موږ نن پوره کولی شو نن ما ورته مونځ هم کولی شو نن ما ورته زکات هم ورکولی شو نن ما ورته ګیر هم پرېښودی شو نن ما ورته توبه هم ویستی شو نن ما ورته هره ګناه پرېښودی شو نن منګ خپل رب په هر عبادت سره راضي کولی شو نو بیا انتظار د مرګ دی چې موږ مړه شو بیا به راځو چېرته تاسو مړی لیدلی دی چې هغه واپس راغلی چاته موقع بیا میلاو شوې ده دا موقع نه قبرونو والا ته میلاویږي نه آخرت کې چاته میلاویږي صرف یوه موقع ده او نن ما او تا سره ده چې تاسو ته د زړه د کومې نه دا چې یو خو دنیا کې خپل ارمانونه هغه محدود کوي او څومره چې د ارمانونه محدود وي نو ژوند صحیح ژوند ښکلی تېرېږي یوه دویمه ارمانونه په دې دنیا کې د دیندارۍ کوئ نو که په وس کې دې نه الله به دله اجر درکوي که رښتینی وی پکې او دغه شان درېیمه کم ارمانونه چې د مړو دي که نه هغه نن ما او تا پوره کولی شو خپل منځونه برابر کوي نفلي منځونو له زور ورکوي کم سے کم د شپې که نور مونځ نشي کولی یو 2 رکعته تهجد کوه 2 رکعته سهار منځه نه مخکې راپاڅېدل او 2 رکعته کوه ویتر ورسره خپل کوه قرآن تلاوت
یو مخ نیم روزانه تلاوت کوو، هېڅ پې زموږ نه راځي. موبایل ته څومره ما وتاو کړو، هغې په ځای کې چې ته یو پاڼه یو مخ قرآن ولولو اجر به راته میلاو شي. او دا ارمان به په قبر کې کېږي. الله ډېر یادوه، هر وخت الله یادوه. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، استغفر الله. هر ذکر چې کوم شرعي ذکر دی هغه په مخه وه. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ویلو وي د خپله ژبه لمده ساتل الله په ذکر سره. دغه شان مال در سره یې ویې لګوه د الله په لار کې، بیا ګوره د قبر نه راتلو موقع تاته نه میلاږي. دا مال ولګوه، دا بدن د الله دپاره استعمال کا، خپل رب راځي که توبه وباسه، سبا ګوره هېڅ پته نه لګي. او که قبر ته لاړې که نه نو قبر کې ګوره الله بیا توبې نه قبلوي. قبر خو پرېږده، په زنکدن کې هم توبه نه قبلېږي. د قرآن کې هم دا خبره ده او حدیث کې هم د رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله سا دیزي ته راورسي که نه دې مرۍ ته بیا الله توبه نه قبلوي. ما او تا چې د دې ډډه لګولې د څه انتظار دی چې دا کله روح دیزي ته راورسي بیا به توبه وباسو، چې کله یې دنیا نه لاړ شو بیا به توبه وباسو. خو په کار دی چې د نن نه او د اوس نه توبه وباسو، الله ته واپس شو چې بیا اخرت کې موږ د خپل عمل ته خوشحاله یو. دا نه وایي چې یاره داسې م کړی وه داسې م کړی وه دغه م کړی. الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړی دی او الله دې موږ له طاقت راکړي چې خپل رب راضي کړو. الله دې موږ هرې ګناه نه لرې وساتي او الله رب العزت دې موږ په دنیا کې او په آخرت کې الله په موږ باندې پردې راواچوي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.